کلا چې دنیا ته زه راغلی یم درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د خوشحالۍ احساس کوم چې کله د خپلو بېوزلو هېوادوالو لاسنیوی کوم د کومې ادارې له خوا نه چې هم دوی سره مرستې کېږي، نو تاسې باور په خدای وکړئ د خوشحالۍ احساس یې زه کوم، ځکه چې یو مور ته یو خور ته او هغه زموږ هغه واړه واړه ماشومانو ته چې د جنګونو له امله یتیمان شوي دي، بې سرپرسته شوي دي، داسې کورنۍ دي چې د کورنۍ سرپرست نه لري، دوی سره چې کله مرستې کېږي نو زه ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. بیا هم تاسې ته ښه راغلاست وایم. تر څنګ یو بل خوراکی هم ناسته ده چې تاسې ولیدم معیوبه دی او نن دوی سره هم مرستې وشوې چې دوی هم خپل نومونه هدیه خیره بنسټ سره ثبت او راجستر کړي وو. خورجانې نه دوه درې خبرې اورم. السلام علیکم. وعلیکم بچه. سلام علیکم. اول بر شما داریم برای خیر کرد. همراه ما کت زنا بسیار خوب کنه. خدا جان جور بتینش. همراه ما یوبین حتیما کمک میکنن. خداوند یار بسیار بتک همراه ما کمک کنن. خودم نفس تنگی دارم، دخترک مون ترستیم هستم، کس ندارم، حال روزم بسیار بیادر جان خراب است، نفس تنگی بسیار زیاد میشه در زمستان که میشه، دخترک متیم گریان میکنم، باقم کار میکنم. خداوند اثر ما شما را کم نکنه، خدا جان جور بتیتنه، خدا هر وقت کامیاب باشین که امروز ما مردم خبر است خانواده دارین مادر جان؟ نه بیادر جان، خودم هستم، دخترکم است، هم باقم کار میکنم، نان پخته میکنم، این میدارم سایه بر من لغمتر خوش دیگر کی میارن. امروز امرای شما کمک شد، کدام کمک های شد به زبان خودتان بگین؟ سهمتان برتان به خانهتان آوردیم، کدام کمک هایی که شده است یادآوری کرده میتونین چی کمک؟ خدا جان جور بتیتن. 3 دانه کمپل است، نبشک روغن است، لوبیا است، یک سیر برنج است، یک بوجیارد است. خداوند یار بسیار به تک امرای ما مردم کمک میکنن، خیر ببینن. زنده باشین همشیری عزیز. چی گفتنی دیگه دارین برتان؟ چی دیگه شوه همین ساعت هموطنه ما شما را خواهید که او با درد شما میرنجه، درد شما را درد فامیل خود احساس میکنه، چی گفتنی دیگه دارین همشیر؟ میخوایم که امرای ما همیشه با کمک باشن. ما بر کمک از دنیا هر وقت ضرورت داریم. مرد ندارم، دخترکم از خودم معیوب هستم، از کار نیستم که در خانه مردم کار کنم. تا کی مردم بیارن برام؟ مردم میگن تو دروغ است، ستر اون خال روزم برای خودتان بالم از پایم شاله. خداوند ما بر کمک از یا ضرورت دارم، هر نفس تنگی دارم، بسیار زیاد مشکلاتم زیاد است. خداوند هر وقت یار بده که امرای ما معیوبین و حتیما کمک کنن. اینجا آمدیم از ما رضا هستین همشیری عزیز؟ خداوند شما را جان جور بده، ای بیادر امرای که ما کمک میکنه اون سر خدای پاک کل شما را کامیاب داشته باشه که امرای ما هر وقت کمک باشین، خیر ببینین. همشیری عزیز، امرو امرای شما که کدام چیزایی را ما میبینیم که خوراکی چیزایی زمستانی کمپل بعضی چیزایی است، در بدل این چیزایی کسی از پشتان پول خواسته است؟ نه بیادر جان، یا کلشان همونطور ما را دادن، نه پیسه میسه هیچ نگرفتن. خدای پاک کت شما خوب کنه، کت از مردم خوب کنه، خیر ببینین. باشین همشیری عزیز. درنو هیوادوالو د خوراکي د خولې نه مو ځکه دا خبره واورېده، د ټولو کورنیو نه موږ غواړو چې یو څو خبرې واورو، تر څو هغو خبرو ته موږ اشاره وکړو. زموږ هدف او موخه تر تاسې هغه میسج رسول دي چې دا کوم شیان چې د هر مؤسسې له خوا نه تاسې سره مرستې کېږي دا په وړیا ډول دي. د دې په بدله کې څوک تاسې نه د پیسو تقاضا کوي، په هغه ټوکن باندې د هغه ادارې د ټلیفون شمیرې تاسې کولی شئ هغوی ته شکایت وکړئ. دا هغه شیان دي چې په وړیا او د الله د رضا لپاره دی او زموږ او ستاسې مخه راځي چې صرف او صرف د الله رضا وسي. نورو کورنیو ته به هم ځو او زموږ ملتیا وکړي او موږ سره پاتې شي. هر وخت لوګمو سره ملګری یم، د کې په دستا رضا وي